د کابل په بادام باغ کې د داخلي تولیداتو او د میرمنو د لاسي صنایعو په ځانګړي نندارتون کې سوداګر او صنعتکارو میرمنو بیلابیل لاسي صنایع و سوداګریز توکي نندارې ته وړاندې کړل. این نمایشگاه‌ها برای صنایع دستی بسیار زیاد معتبر میباشد، چون خانم‌ها بیشتر در خانه‌های خود کار میکنن یا در دفترهایشان در جایهایی که هستن اینا نمیتونن مو پروداکت یا محصولات خود در بازار معرفی کنن، اما چانس‌های بسیار خوب در نمایشگاه برشان به وجود میآید که اینا میتونن محصولات خود معرفی کنن، بازارهای تجارتی خوب پیدا کنن. دغه نندارتون په 3 ورځې دوام وکړي. سوداګرو میرمنو د حکومت د ملاتړ نخواهي څرګنده کړه او په دې برخه کې د نورو همکارۍ غوښتنه کوله. بعدش نمایشگاه تاثیرات خاص خود داره برای تجارت و کاروبار، اما قبلا صنایع دستی خیلی رشد زیادی داشت و گسترش بیشتر بود، اما فعلا که هست مجبور شدیم با یک محصولات کمتر وارد بازار شویم، چون بعد یک سال رکودی که اوجش به همه کشور، بعدش حال تانستیم دوباره از نو شروع کنیم و انشالله که دستاورد خوبی داره. روز اول هست صنایع دستی، موردوزی، گلدوزی، یخندوزی، همین چیزاست دیگه، لبنیات اینام است. ما امروز فروشات نداشتیم ولی بازدید زیاد داشتیم که مردم میامد زیادتر بازدید میکردن. محصولات ما محصولات نقره برنده است که ما از سنگ‌های طبیعی داخل افغانستان و خارج از افغانستان زیورات را در نقره کار میکنیم که کارای ما صنایع دستی است، یعنی اجناس را که میسازیم مکمل کارای است که با دست کار میشه که از خانم ها همراه ما کار میکنه و بزنس ما یا کار ما تانسته یک زمینی کاری را برای خانم ها و همچنین دختر خانم ها فراهم کنه. د روان کال په اوږدو کې په کابل کې د ښځو د لاسي صنایعو څو نندارتونونه جوړ شوي دي چې د سوداګرو او صنعتکارو میرمنو په فعالیتونو یې مثبت اغېز کړی دی. سوداګرې میرمنې له حکومت نه غواړي چې د سوداګریزو توکو په بازار موندنه کې دې ورته نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړي.